سینډ آل باندې به کلیک وکړم اوس دغه نه درته راځي پروګرس یې نه درته راځي دا په هغه صورت کې که چیرې تاسو یو ایمیل نوشته کړی وي او هغه نه تللی وي یو بل چا ته لکه څنګه چې دا ریسیو کار کوي یا دغه اپډیټ کار کوي دغه سینډ یو دغه رقم کار کوي چې دا ایمیل تقریبا دا رقم کوي لکه ته چې یو پوش ورکوې په اصطلاح باندې نه دی پریوی چې دا سینډ آل چې پر کلیک یې دی ټول ایمیلونه چې تا په یو وخت کې استوي دی ټول استوي صحیح دی ورپسې سینډ ریسیو ګروپس په دې ځای کې ته غواړې چې مثلا مکمل انباکس غواړې چې اپډیټ کړې سینډ ریسیو یې کړې یا دغه ټول ساحې مثلا کولی شې چې اپډیټ یې کړې د دغه سینډ او ریسیو د ګروپ څخه زه به د دې ځای څخه یو ایمیل لوستم د هغه نفر ایمیل ادرس دغه یو دی test اوس دا یې دلته دی دغه درکوي دا یې سینډ نو شو پروګرس څخه هدف دا دی چې دغه اوسنی د لاندې دا میسیج ویني وایي شو د کرنټ سینډ ریسیو سټیټس سینډ ریسیو سټیټس که چیرې ټوله زرغون شو دا معنی چې هیڅ مشکل نشته پکښې کې او که چیرې مشکل پکښې کې و دا اوس ټوله زرغون دی صحیح دی که مشکل پکښې کې و دی په دې ځای کې ایرر درکوي دا پرون فکر کوم ما درته وویله صحیح دی هغه ایرر چې درکوي که چیرې هغه ایرر دا رقم و چې ستا سر په خلاصېدی کولی شې چې خپله حل کړې هغه مشکل او که چیرې دا رقم و چې په هغه مشکل باندې ستا سر نه خلاصېدی فقط دلته یو کوډ درکوي صحیح دی 00x ضرب مثلا یو عدد درکوي داسې یو کوډ درکوي دا کوډ چې درکوي هغه کوډ فقط راغلی په ګوګل کې پیسټې ګوګل دغه کوډ دپاره دغه درته وایي هغه ایرر یې درته وایي چې مثلا په دې ځای کې کوم ایرر شته یا چې کار ته وکړه چې دغه ایرر یا دغه مشکل یې حل شي په اصطلاح باندې صحیح دی ورپسې کینسل آل څخه هدف دا دی چې اوسني یا تا ته ایمیلونه را روان دي او یا تاسو ته ولیدي پر لارې باندې یا غواړې چې مثلا وایاستئ هغه ټوله کینسلوي هغه پر دې ځای باندې موږ کینسل پر کلیک کوو ورپسې ډاونلوډ هیډر څخه هدف دا دی چې یوازې د ایمیل هیډر درته ډاونلوډوي دا به کینسل کړمه ورپسې ورک آفلاین دا معنی که چیرې دا زه کلیک کړمه په دې ځای کې ورک آفلاین راځي نه ایمیل استولی شې او نه ایمیل درته راځي دا بیا په دې خاطر باندې تقریبا چې موږ تاسې نه غواړو چې یو څوک مو په اصطلاح باندې ډسټرب مو کړي مزاحمت راته وکړي مثلا په کار باندې ډېر ټینګ اخته یو 10 دقیقې 15 دقیقې 20 دقیقې دپاره موږ غواړو چې دغه ورک آفلاین کلیک کړو په دا 20 دقیقې کې نه ماته ایمیلونه راځي او نه یې زه استولی شم اوس که چیرې بیا په دغه 20 دقیقو په منځ کې یو بل چا ایمیل ماته نوشته کوي مثال او راوایستوي دی خو نه راځي کله چې زه دغه ورک آفلاین دا بیرته انچیک کړمه دی وروسته بیا هغه ایمیل راته راځي صحیح دی